د دولتي ادارې پخوانی کارمنده مونیسا نوري چې د کورنۍ سرپرستي ورتر غاړې ده، اوس د لاسي صنایع پر مټ د کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. مونیسا یو وخت په دولتي اداره کې په کار بوخته وه او دومره عاید یې درلوده چې د کورنۍ ټولې اړتیاوې پرې پوره کړي. خو کله چې دنده له لاسه ورکړه او په کور کې ناسته، اړ شوه چې د لاسي صنعت خیاطۍ او ګلدوزۍ ته مخه وکړي ترڅو د کورنۍ اړتیاوې پرې پوره کړې شي، ځکه د کورنۍ سرپرستي ورتر غاړې ده. هغې 15 کاله وړاندې هم د لاسي صنعت په برخه کې کار کړی و، خو بیا په دنده بوخته شوه. خو اوس یو ځل بیا اړ شوې چې په خپل کور کې یاد کاروبار ته وده ورکړي او خپلې ورځنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. هغې د کار لپاره خپل کور انتخاب کړی دی او ګڼ کسان هم په دې برخه کې تر دې دمه روزلي او یو شمېر لا هم ورسره په کار ځای کې په زده کړو بوخت دي. هغه وایي چې وړاندې د رسمي دندې ترڅنګ په یاده برخه کې پانګونه کړې وه او د مرکز کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې به په لاس جوړ شوي خیاطي او ګلدوزي توکي نندارې ته وړاندې کول، خو اوس یې د کاروبار بازار سوړ شوی دی. حدود 16 یا 15 سال است که کار دیسوزی و خیاطی را انجام میدم و 12 سال است خود افغانستان کار میکنم. تقریبا تا حدود 3 سال پیش واقعا فروشات خیلی زیاد بود، نمایشگاه زیادی بود که ما شرکت میکردیم. مثلا نمایشگاه در چمن حضوری بود، نمایشگاهی که در کابل بود، در بادامباغ، مثلا در غزنی، در هر ارگان یک نمایشگاه بود ما شرکت میکردیم. علاوه بر اینکه در دیگه جای کارم میکردم، همراه مصروف صنایع دستی هم بود. اغلی مونیسا نوري وایي د خیاطۍ او ګلدوزۍ په برخو کې زده کړې په ایران کې کړي دي او تر دې دمه په غزني کې تر 1000 شاګردانو ته د لاسي صنعت په برخه کې روزنه ورکړې ده چې اکثریت یې اوس د خپلو کورنیو لپاره د حلال نفقې پیدا کولو په برخه کې هڅې کوي او د کورنۍ په اقتصادي پیاوړتیا کې برخه اخلي. په خبره یې دمګړی هم ورسره 50 تنه شاګردان په کار ځای کې په زده کړو بوخت دي ترڅو خیاطي او ګلدوزي په ښه شکل سره زده کړي او د خپل راتلونکي سبا لپاره پرې ګټه وټه وکړي. من خودم که هست لیسانس هستم و بعد طریق لیسانسم گفتم که در چند جای وظیفه داشتم و در پالوی او من این رو در گذشته یاد گرفته بودم. حالی فهمیدم که داشتن یک حرفه در هر زمان به درد آدم میخوره. همین حالی او حرفه ای است که شاید درآمد من واقعا از اون دوره‌ای که من مثلا در دیگه جای کار میکردم شاید بیشترم باشه و واقعا هم بیشتر است، چون هم یک درآمد ثابت دارم، هم درآمدی دارم که میتونم مثلا روزانه بهش چی میگن زیادش کرده برم، هم برای خودم هم برای شاگردا. و تصمیم گرفتم که یک کارگاه کلان بزنم و انشالله امید است که کار ادامه پیدا کنم و مدل جدید تهیه میکنم و انشالله یک سایت جور میکنم که در اون سایت میخوام به فروش برسم. سره لدی چې لاسي صنعت د خلکو په ژوند کې خورا مهم دی او زیاتې ګټې لري، خو مونیسا نوري د نندارتونونو د نشتون له ستونزې سره مخ ده. هغه وایي چې د لاسي صنایعو د پراختیا لپاره نندارتونونو جوړول حیاتي ارزښت لري. نندارتونونه کولی شي چې د دوی محصولات یو پراخ مارکیټ ته وړاندې کړي څو په ملي او نړیواله کچه لاسي صنعت وپیژندل شي. اغلی نوري وایي که څه هم وړاندې دنده درلوده، دومره عواید یې نه لرل. دا زیاتوي پلان لري چې په راتلونکي کې خپلو کارونو ته لا پراختیا ورکړي او یوه لویه کارخونه جوړه کړي. خواستم این است که بیشتر به خانم‌ها بها بدن. انشالله که به امید خدا منتظر هستیم که اول مکاتب باز شه، بعد پانتونا باز شه، خانم‌ها بتونن در وظیفه برن، وظیفه‌ای که مطابق به شأن و شونات خود خانمان باشه و مثلا با اون چیزی که دولت فکر میکنه مطابقت نداشته باشه. این دوست دارم انجام بدم. و یک چیز دیگه هم که است، دوست دارم که با ما همکار باشن، در نمایشگاه ها مثلا ساپورت کنن. نمایشگاه در کابل است، مثلا نمیروزا خیلی زیاد است، در میدان وردک کالی مثل که یک نمایشگاه است، در هرات است. ساپورت کنن خانم‌ها را، چون میفهمین که خانم‌های غزنی از هر نظر خیلی هنرمند هستن. هر هنری که بگین شما در غزنی میتونین پیدا کنین. حتی در صنایعی مثل کیک‌پزی، حتی میوه خوش خانم‌ها مشغول هستن و میتونن یعنی علاوه بر اینکه به خودشون فایده برسانن میتونن به دیگران فایده. ورته مهال صدیقه چې لاغلی نوري سره له تیر یو نیم کال راهیسې د خیاطي په برخه کې شاګردي کوي، وایي خیاطي زده کړې ته مې له دې امله مخه وکړه چې ښوونځي بند شو او اړتیا وه چې بله لاره چاره ولټوم. هغه په خپلو لاسو د جوړو شوو توکو د بازار له خرابوالي سر ټکوي او وایي که ورته د زده کړو زمینه بیرته برابره شي، له دغه هنر سره به خدای پاماني وکړي. مکتبا رو بند کرد، همین خاطر دیگه از درس و تحصیل چیزا مانده، نمی خیاطی رو آوردیم. هدفم این است دیگه که خیاطی یاد بگیرم، یک استاد خوب شوم، به دیگه شاگردا یک همین چیزا که خودم یاد گرفتم به دیگه شاگردا یاد بدم. دیگه از دولت خواهش نیم اگه مکتبا رو پس مونده که باز کنه مکتب بریم، از این چیزا که خو یاد خود مکتبا بندش آماده می رو به خیاطی.
دغه میرمنې وایي چې د دوی د لاسته راوړنو د پراختیا لپاره د نندارتونونو جوړول او د حکومت لخوا ملاتړ او لاسنیوی اړین دی. دوی وایي نه یوازې دا چې د صنعت په یاده برخه کې په کار بوخت خلک به په اقتصادي برخه کې پر ځان بسایه شي، بلکې د هیواد اصل فرهنګ ته به هم د پام وړ کار کړی وي او په ډیرو خلکو به یې وپیژني.